ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو د جنیوا کنفرانس په خبرګون کې ویلي که نړیوالې مرستې بیا هم د ولسونو پر ځای اشخاصو ته ورځي ملاتړ یې نه کوو. نیویارک ټایمز په کندهار کې د ملي اردو د یوه قومندان ډګروال ذبیح الله غورځنګ له قوله ویلي که څه هم افغان ځواکونه پیاوړي دي خو طالب وسلوالو پر کندهار ښار برید ته پوره چمتووالی نیولی او په وینا یې که چېرته د امریکا هوایي ملاتړ نه وی نو طالبان به اوس په کندهار ښار کې ناست وو. په سوریه کې د امریکا ایتلافي وایاند وین ماروتو وایي داعش ډلې یو ځل بیا په دغه هیواد کې ریښې غځولي دي او دوی به د دغې ډلې د ګواښونو دفع کولو لپاره په سوریه کې پاتې شي. ولسمشر غني د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد طاهریان سره لیدنه کړې ده. د افغان سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر همکاري خبرې کړي دي. د الخ خبرپاڼه وایي چې ښاغلي طاهریان د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ کړي او د عراق او سعودي عربستان ترمنځ د تر 30 کالونو وروسته پوله پرانیستل شوه.